ایران خبرداری ورکړه چې د هرمز تنګي له تړلو وروسته ښایي بله مهمه لاره یعنی باب المندب تنګی هم وتړي. باب المندب یو تنګ سمندري تیریدونکی لوری دی چې د یمن او جیبوتي ترمنځ د سور سمندر په وردي برخه کې موقعیت لري او شاوخوا 90 کیلومتره پلنوالی لري. په یمن کې د حوثي ډلې د دې سیمې د ساحل لویې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي او له همدې ځایه کولی شي د کښتیو تګ راتګ ته ګواښ پېښ کړي. که د هرمز او باب المندب دواړه تنګي وتړل شي نو د سویس کانال به بې ګټې شي او مصر به د خپل عاید له تر ټولو مهمې سرچینې بې برخې شي. په هغه وخت کې به د آسیا او اروپا ترمنځ کښتۍ مجبورې شي چې د ټولې افریقا وچې شاوخوا وګرځي او د کپ آف ګوټ هوپ له لارې سفر وکړي. دا به د هر سمندري سفر موده له 10 تر 18 ورځو پورې زیاته کړي او کله چې سفرونه اوږده شي لګښتونه به هم لوړیږي او کله چې لګښتونه لوړ شي د نړۍ په ډیرو ځایونو کې د خوراکي توکو او نورو موادو بیې هم لوړیږي. اټکل کېږي چې د نړۍ شاوخوا 20% تیل د هرمز له تنګي تیریږي او نږدې 12% نړیواله سوداګري د باب المندب د لارې ترسره کېږي. همدا لامل دی چې دا دوه تنګي د نړۍ د اقتصاد د ژوند رګونه بلل کېږي.